کندهار حج اوقاف ریاست کې د قرآن کریم د حسن تلاوت سیالي ترسره شوه. د کندهار حج اوقاف ریاست د مسؤلینو لخوا د قرآن کریم حسن تلاوت تر عنوان لاندې سیالي ترسره شوه چې پکې په لسګونو طالب العلمانو ګډون کړی وو او بریالیو کسانو ته د تشویق په مخه تحفې هم ورکړل شوې. د کندهار حج اوقاف رئیس شیخ مولوي عبدالبصیر فایز د یاد سیالي پر مهال ویل چې د اتصالات مخابراتي شرکت په همکاري د 18مې دورې د قرآن کریم حسن تلاوت تر نامه لاندې سیالي ترسره کړې چې پکې 80 تنو طالب العلمانو برخه اخیستې وه او بریالیو کسانو ته د تشویق په مخه تحفې هم ورکړي دي. نوموړي طالب العلمانو ته د قرآن کریم د فضیلت، آدابو او قرآن کریم ته د سوي خدمتونو په اړه یادونه وکړه او د هیوادوالو څخه یې وغوښتل ترڅو خپل عقیدې په اسلامي روحیه سمبال کړي. د قرآن شریف زموږ څخه غوښتنه دا ده الفاظ زده کړي، ښه یې زده کړي. څنګه چې د الله پاک د طرفه راغلی کتاب دی هاسې یې ویل. دا د قرآن شریف الفاظ نه دي، ګوره زموږ علما لیکي د قرآن شریف الفاظ د الله پاک د طرفه راغلي دي. هیڅوک یو ټکی نشي ور اچولی، نه لام ور اچوی سي، نه میم ور اچوی سي، نه با ور اچوی سي، هیڅوک. د پیغمبر علیه السلام د احادیثو الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي، ځکه قرآن کریم قدیم دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. په ورته وخت کې د یاد سیالي ګډونوال بیا د ورته سیالي د طالب العلمانو د تشویق لپاره مهم یادوي او وایي چې د یادو سیالیو ارزونه د مجرب استادانو له لوري سوې او په پوره شفاف ډول ترسره سوې. زه عبدالستار خادم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د سیمې اوسیدونکی یم. دلته کندهار ولایت د اتصالات د لوري څخه چې کومه مسابقه د قراو حضراتو او حافظانو لپاره ځانګړې شوې ده، په دغه سیالۍ کې غواړم چې ګډون وکړم. یو تن ګډونوال یم. داسې مسابقات د ټولو قراو او حافظانو لپاره ډېرې زیاتې ګټورې دي، ځکه هر کس کولی سي، موږ کولی سو چې د هیواد په سطحه بیا د ځان لپاره مثلا ښه قاري صاحبان معرفي کړو تر څو نړۍ ته یې پیش کړو او بیا په نړیوالو مسابقو کې دوی ګډون وکړي. او همدغه مسابقې دي چې موږ څخه سام لرې کوي، موږ کولی سو چې په نړیوالو سټیجونو باندې بیا تلاوتونه وکړو. زما نوم قاري محمد هغه د هلمند ولایت څخه مې تشریف راوړی دی. نور قاري صاحبان هم ډېر دې ته تشویق کړل و مو هڅوله چې تاسې راسئ په دې پروګرامونو کې شرکت وکړئ چې دا په آینده کې څه دپاره ډېره ښه لاسته راوړنه لري. نو الحمدلله هغه قرا حضرات څوک د کندهار دي او د زابل ولایت څخه د هلمند ولایت څخه نور هغه کم د زون په سطحه چې قاریان دي ټول راغلي دي. هم په همدې تالار کې د حج اوقاف په ریاست کې نن دغه مسابقه دایره شوې ده. د یادونې وړ ده چې د حج اوقافو وزارت له لوري د اتصالات مخابراتي شرکت په ملاتړ ورته ازموینو لړۍ د افغانستان په ټولو ځایونو کې راپیل شوې چې بریالیو کسانو ته به نقدي او غیر نقدي تحفې هم ورکړل شي.